سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ به یاست. دا وینې دا شیجې دي او په 1.15 پونډ، مطلب 1.5 افغانۍ دا شیجې. خیر پارس راکړه. نو تاسې لپاره مې دا پیسې وټه وکړله، کنې ضرورت یې نسته. دا چې څنګه رانیول کېږي او څو بجې دي او څنګه سیسټم دی، نو ما ویل د اختر ته یو څو شپې پاته دي، د خیره سره دغه یو دوې ویډیوګانې یو دوې ویډیوګانې به جوړې کړې. نور به نو د اختر مبارکۍ باندې جیجي او باره به زره ولړو، د اختر په مبارکۍ کې به سره په ولړو په دا مبارکیان باندې. نو یو خو د خدای د قرآن ته وګوري د غټې غټې مبارکۍ به نه راجېږي او کاپي او پیسټ میسجونه به نه راجېږي. ساده وایه د اختر چې مبارک سبا الله خلاص. نو ګوري دا پیسې او اپل واچ خو نو ویني اپل واچ یو په ما اوس پوچ وایست، په حقیقت سره وایست. دا ویډیو زه د جې دپاره جوړوم صاحب محترمه چې زموږ په وطن کې حالات ډېر رنګینه حالات دي او موږ داسې چې یو د پیرانو ډېر پابند دي. او ما یو خبره کول، اصلي ما مطلب د دې خبرې څخه دا دی چې زموږ پیر لره راسې دا خلک دا ولې ژاړي، دا ولې ژاړي، دا هلکان ولې ژاړي؟ هله دا په داسې څه کیسه ده؟ عکاسي نه کېږي، قاصور بټن یې وروه قربان څه کیسه ده؟ دا ولې ژاړي، دا ولې ژاړي؟ یخې رنګ د خره دی بل چې ژاړي پسې دغسې استغفرالله. دا اوس څه کیسه ده؟ دوی په عربي پوهېږي چې ژاړي، څه د غم ژړا یې وکړل. پو دا خدای او الله سخت ای دا خدای ولاړ دی. او ستا ته دا شنه صدرې سړی وکاږي، دا څه کیسه ده؟ دا ولې ژاړي؟ دی ته ولې نه ژاړي؟ دا چې نه ژاړي دا سړی راچپه کړي. الله څه د غم ژړاوې شروع دي. ما چې په عرب سره کیمرامین خو ژړله، اوس په سم نام ولاړ دي. یاره څه خره باټکان یې دغه کیمرې لره سم لکه د یوه وشکه زه وینمه. کیمرامین چې ژړل هغه څه سوغ دي ولاړ دي، شاته ولاړ دي. کیمرامین ته وګورې عکاسي یې لوړه نیولې ده، اوس نه ژاړي. دا بیا ولې ژاړي؟ پورته سئ، دا دې پیر صاحب رارې کړي ښه دی پر ده ژړل. یاره نو پیر صاحب محترم راځي ښه راغلاست. دا پیر صاحب مو تازه سنت کوي، تازه همدا اوس مو د هسپتاله راوایستي. ماشاءالله ګلونه ورته پاشي، ګلونه کرا دا پښه په زنه کې بنده نه شي. اوس دغه کې دغه درغاښ لاندې سوي ولا حول ولا قوته راځي د خیر سره. او دا پیر صاحب دی، یاره دا زموږ داسې خلک هم داسې دي. پیر صاحب ته دوه پسه ایښي دي، اوس هغه نه پوهېږي چې کوم ځای خوري، لا حول ولا قوته کوم ځای خوري ولاکه. بیا نو پیر صاحب ناست دی مبارک، یو ډېر دروند شخصیت دی او خاص یې په چپه لاس کړي. بیا خاره یې خوره پیر صاحب، خلک نه در پوهېږي. نو خبره مې ده او داسې کیسه ده، وایي د خصاب غمونه یې کې. او ماشاءالله پیر صاحب ناست دی، دا څه پیسې راوړه. او څه درنې پیسې دي، په څلورو کسانو دي ولي. قربان ستاسې دا ټیټانیک خولیانه سړی وکاږي. ماشاءالله سرخیره قربانه پیسې راوړي. دا ټول دین نن سبا ملایان وبخښئ پیران، نن سبا پیران صاحبان چې جي صاحب محترم، نو بس بهلا خو نورو د جنت ټکټانو سره دي د موشي جي کیمرې د باندې امنیت نیول سوی دي. فضل چې اوس هغه اخیستی ګوره مکه او مدینه شریفه ماشاءالله کلمه بخارۍ ورته چالانه ده. رژیم یې رخصېږي سره بل تود ناست یې ور پیسې ورکوي. وای یاره سخته پسته خواري ده نانۍ الله غټ ارامي به ځینې جوړ شي. ته ودرېږه چې ما د 25 کالو راورسېږي او راتلونکی نسل به خرابوي. نو دا وګوري ماشاءالله دا چې دی ګوره هغه کوچنۍ پښه وګوره، پښه هغه خو حرکۍ کشي ورته پر سر هغه راځغلې دې ځینې کشي. یا راسه زه ته ولاړ سه ته مور دې ته ورسه، مور دې ولږ چې بل ځای سره سرخي ولا حول ولا قوته. دغه روژه او په دنیا کې نو بس درې شیانه دي، یا به پنډې بیخي تر څټو وي خلغور وي، یا به رویني وروره وچ کلک به رویني وي، یا به وروره غټ باټکې. په دغه درو کسانو قسم ده که یوه خوا جوړېږي. او پاته سو زموږ شاعران زنده‌باد پاک فوج زنده‌باد. دې له چې اوس سلام ورچې باره وای د کلي ملک د خلکو و سپین ږیرو ته سلام اچي. نو اوس دې له سلام اچې نو خبره دغسې حساب دا بیا په دې غم نیول دي پاک فوج زنده‌باد. دا اوس د دې کارنامه چې شته دغه چې هر وارې زما په ویډیو کې راغلی دي، بس مړ یې سره ویډیو خوند خراب کړی دی. دا په دې نه ارزي چې سړی ویډیو دا سپین ږیری دي، د
د دې احترام عزت وکړي او خر لرګی ورته ونیسي دا څټې ورته واړوي. نور شاعران ګوري په مسجد کې شعر وایي غوږ ونیسي. کله مې ځان ته کتل کله مې ستا کور ته کتل هسې حیران ومه د الله زور ته مې کتل. د مور دا تور مخ ته دې وګورم او بیا د دروازې ته پسې وګورم او بیا د بل غټو غټو پښو ته وګورم او بیا دغه کتابچه چې راته ونیسي دې ته پسې وګورم. هغوی دا مایک ته دې واخه دا څه وایي په شرمونه یې وشرمولو. وایي مې شروع یو دوه درې بیته وایي ته ولاړ شه بس والا پورته او کله چې د چا سره روغبړ کوي ډېر احتیاط کوي. ورننوځه په هنداره ورننوځه ستا ورته او ملامت نه دي خواره کوي دی ورته یار دی او دا خوارکۍ بیا غواړي چې د ګیلاس سرعت معلوم کړي چې دا خولې ته په څومره اندازه پورته کېږي. د البرټ اینسټاین د فارمولې مطابق اساس چې پر دې ګیلاس باندې خوله څنګه ایښول کېږي. تاسې وایاست چې روژه خورئ مه کوئ پر خلکو بدګمانونه مه کوئ. و دا تله چې نیولې ده دا معنا هغه ته انعکاس ونه کړي. دغه ګیلاس که پټاو سي دا نور خلک ورسره خوږ نه سي نو په دې خاطر دا ګیلاس خولې ته دی پورته کوي او کښته کوي روژه نه خوري. او دوی خو نو تاسو وینئ محترمین چې ډېر درانه شخصیتونه دي او ډېر دروند قوم دی او د دوی خولیان یم لکه د ټیټانیک کښتۍ داسې غټې غټې دي. نو د دوی کارونه دغه دي چې وروره دغه مفلرانو نیکرانو ګوته والاو پلانکیو د خوب انګیاو پرتوګو واسکټو کشکو پرتګاش سره تلي او دغه رقم پسې تېري دا نمبره دغسې وتلی د پرتګاش تللي اخري چې هر چاته په کومه دروازه کې بند و هلته د دوی دعاوې رسېږي. نو دا ډېر درانه خلک دي دا چې مار ځای ولیدل په ډبرو یې وولي.